السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه نفر چې تاسو په ویډیو کې وینئ دا رونی کلمن دی او څو وارې د زیبایی اندام په مسابقاتو کې اول شوی دی او قهرمانی لاسته وړې وه او اوس داسې حالت ته رسېدلی دی، الله سبحانه وتعالی داسې حالت ته رسولی دی چې حتی په ویلچیر کې ځي او حتی دی نشي کړلی چې هغه خپله ضعیفه او هغه سپکه پښه د یوې زینې نه بلې زینې ته پورته کړو. الله سبحانه وتعالی وایي چې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسانه ته څه شي د خپل کریم رب په مقابل کې مغروره کړی؟ ته څه شي مغروره کړی؟ دا انسان دغه نفر اوس دومره ضعیف شوی دی، الله سبحانه وتعالی دومره ضعیف کړی دی چې اوس یې هغه پیسې، هغه شهرت، هغه قدرت، هغه توان او هغه انرژي چې ده درلودله او درنې وزنې به د پورته کولې اوس نشي کړلی چې دغه خپل علاج وکړو. نو الله سبحانه وتعالی ډېر عظیم ذات دی او موږ تاسو ډېر ضعیف یو او د موږ تاسو دغه مځکه نسبت نورو کائناتو ته ډېره وړه ده او د ټول کائنات الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي. دغه مځکه د نورو کائناتو په مقابل کې د یوې نقطې په اندازه ده، د یوې ستنې د سر په اندازه ده. نو د الله سبحانه وتعالی عظمت ته وګورئ او د موږ تاسو عاجزي او د موږ تاسو عجز او د موږ تاسو ضعف ته او د موږ تاسو هغه ته وګورئ چې موږ څومره عاجزه یو او موږ څومره ضعیف یو او موږ څومره واړه یو. د موږ مځکه نسبت نورو ستوریو ته د موږ مځکه په دو کائنات کې څومره وړه ده. د موږ تاسو مځکه نسبت لمر ته څومره وړه ده. 1.3 میلیونه وارې د مځکه وړه ده د لمر نه، یعنې 1.3 میلیونه مځکې په لمر کې ځایېږي او بیا داسې ستوري نور شته په کائنات کې الله سبحانه وتعالی په اسمان کې پیدا کړي دي چې هغه بیا په میلیونو وارې غټ دي د لمر نه او د لمر بیا دغو نورو ستورو په مقابل کې هېڅ دي. الله اکبر چې الله سبحانه وتعالی څومره عظیم ذات دی او موږ تاسو څومره ضعیف یو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.